ګرانو زده کوونکو سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړه چې ټول جوړ و روغ اوسئ او په دې یخه هوا کې مریض شوي نه وئ. د نن ورځې درسم د تجزیې په مرسته، تجزیه یوه طریقه ده چې تاسو لوستي، تجزیې په مرسته تر ټولو د لوی قاسم پیدا کول دي. 45مه صفحه د 9م ټولګي ریاضي. هغه لومړی مثال چې په کتاب کې تاسو ته حل کړی، زه به یې درته حل کړم او د دغه مثال په وسیله به درته دغه طریقه تشریح کړم. لومړی مثال تاسو ته یې د 208 عدد او د 390 عدد قاسم، تر ټولو لوی قاسم یې پیدا کړی. د کومې طریقې په وسیله؟ د تجزیې په وسیله یې پیدا کړی. نو زه به یې درته پیدا کړم، به یې درته تشریح کړم. لومړی موږ 390 280 تجزیه کوو. په کومو اعدادو؟ په لومړنیو اعدادو یې تجزیه کوو. ګورو چې د لومړی رقم 0 دی. کله چې لومړی رقم 0 وي، موږ تاسو کولی شو چې هغه کوچنی عدد اولیه چې 2 دی، په 2 د واخلو تجزیه یې کړو. دلته 2 نیسو، دوام چې ونیول 1 2 2، دلته 1 پاتې کېږي 19 کېږي، 9 په 2 کې کېږي 18 او بیا 1 پاتې کېږي 10 کېږي، 15 په 2 کې کېږي 10. اوس لومړی عدد 15 شه، 15 چې شه طاق عدد دی. وګورو چې په 3 کېږي که نه کېږي. ما تاسو ته در زده کړي وو چې ارقام جمع کړئ، وګورئ چې په 3 قابل د تقسیم یا قابل د تجزیه دي که نه، که وو حتما د تجزیه کېږي. 1 نه کېږي 10 او 15 کېږي 15 په 3 قابل د تجزیه دی. نو 3 نیسو، دریم چې ونیول 6 په 3 کې کېږي 18، 1 پاتې کېږي، دلته 2 سره کېږي 15 په 3 کې کېږي 3 په 5 کې کېږي 15. نو بیا 15 شول، 15 چې شول بیا طاق دی. بیا ګورو چې دا په 3 قابل دی، په 3 قابل د تجزیه دی که نه دی. که په 3 قابل د تجزیه و تجزیه کوو او که نه و بیا نو په 5 تجزیه کوو، په څه چې اول رقم یې لومړی رقم یې 15 دی. 6 او 15 کې 11 په 3 قابل د تجزیه نه دی. نو 15 نیسو، په 5 یې تجزیه کوو. 1 15 1 دلته پاتې کېږي 5 په څنګ کې 15 کې، 3 په 5 کې 15. اوس 14 لاسته راغلل. 14 د موږ تاسو اولیه عدد دی. نو نور لومړنی عدد دی، موږ نشو کولی چې دا تجزیه کړو. دلته نیسو 14، دلته 1 په 14 کې 14. اوس موږ تاسو ته لاسته راغلل چې 390 عدد مساوي دی په 2 ضرب 3 ضرب 5 او ضرب 2 ضرب 14. دا لاسته راغلل. قاسمونه مې پیدا کړل د لومړنیو اعدادو. اوس به 208 تجزیه کړو. 208 چې تجزیه کړو، لومړی عدد یې د لومړۍ خانې یا د یکا خانې جفت دی. 2 نیسو، 1 2 0 کته کېږو، 4 په 2 کې څو کېږي 8. بیا جفت دی، بیا 2 نیسو، 15 په 2 کې کېږي 10، 2 په 2 کې کېږي 4. بیا جفت دی، بیا 2 نیسو، 2 په 2 کې کېږي 4، 1 دلته پاتې کېږي 12 کې، 6 په 2 کې کېږي 12. بیا جفت دی، بیا 2 نیسو، 1 په 2 کې 2، 3 په 2 کې 6. اوس 14 اولیه عدد دی. دلته دی خواته 14 نیسو، 1 په 14 کې 14. موږ لاسته راغلل چې 208 عدد مساوي کېږي 2 په طاقت څو. موږ تاسو زده دي چې هر څومره اعداد یو د بل سره ضرب شي، په موږ طاقت یې نیسو 1 2 3 4. 2 په طاقت 4 ضرب 2 ضرب 14. ښه، اوس دغه مشترک د دوی قاسمونه ګورئ. دغه اعداد چې په قابل د تقسیم دی، ګورئ چې د دو اعدادو تر منځ شریک اعداد شته که نشته. دلته موږ 2 لیرو، دلته هم 2 لیرو، منتها دلته د 2 توان 4 دی، دلته د 2 طاقت 2 دی. 1 دی، 1 چې طاقت ونه دی، طاقت 1 دی. هغه وړترین طاقت نیسئ 2 ضرب. پس د ګورو چې 3
په 390 کې قاسم دی په 208 کې نه دی 15 په 390 کې قاسم دی په 208 کې نه دی نه نیسو 14 دلته هم قاسم دی دلته هم قاسم دی هغه ورترین توان یې نیسي ورترین توان نه لري دواړه یو شی دي 14 نیسي دغه دواړه ضربوي حاصل یې هر څه چې شو مغه لوړترین قاسم تر ټولو لوی مشترک قاسم د دغو دوو اعدادو دی نو 2 په 14 کې کیږي چې ضرب یې کوي څو کیږي شپږویشت تر ټولو لوی مشترک قاسم د کومو اعدادو دی د 208 او 390 دی دغه شپږویشت تاسو پیدا کړ چې تر ټولو لوی مشترک قاسم د دغو دوه اعدادو دی یعنی تاسو انشاءالله چې پوه شوي به وئ چې اول تاسو قاسمونه پیدا کوئ هغه اعداد چې قابل د تجزیه یا قابل د تقسیم په عددی پیدا کوئ پس د هغو نه مشترک قاسمونه پیدا کوئ بیا مشترک قاسمونه هم چې پیدا کړل هغه ټیټترین توان یې نیسئ هغه تر ټولو لوی مشترک قاسم هغو ته ویل کیږي اوس د دې دپاره چې تاسو نور لا ښه زده شي ښه تمرین هم وشي زه به درته تمرین حل کړم تمرین د صفحې د شپږ-څلوېښتمې صفحې تمرین به درته حل کړم دلته لومړی پوښتنه ده چې د 2 په توان د 3 ضرب په 3 ضرب په 7 کوم عدد تجزیه شوی حاصل یې دغه شوی او د 2 په توان د 5 او 3 په توان د 2 تر ټولو لوی قاسم مشترک البته تر ټولو لوی مشترک قاسم کوم یو دی دلته تاسو ته ځوابونه درکړي د ای ځواب دی تاسو یې وینئ 2 په توان د 5 3 په توان د 2 او د بي ځواب دی 2 په توان د 3 او د سی او د ډي ځواب یې هم همدا شان درکړی تاسو ګورئ ما تاسو ته د وخت تعریف کړ چې تاسو اول مشترک قاسمونه پیدا کوئ بیا یې وړترین توان په نظر کې نیسئ دلته 2 په توان د 5 لرو دلته 2 په توان د 3 لرو دا مشترک قاسم دی په دواړو کې 2 شته نو 2 په توان د 3 د موږ د حل برخه ده د دوام مشترک قاسم چې موږ لرو 3 په توان د 2 دی 3 دی 3 وړ دی توان یو دی نو 3 دوامه برخه د ځواب ده او هیڅ مشترک نه دی نه نیسو نو د موږ تاسو ځواب څو شو 2 په توان د 3 ضرب په 3 چې د بي ځواب د دې سره سر خوري نو د بي ځواب سم یا صحیح ځواب دی ګرانو زده کوونکو تاسو دوامه پوښتنه ده چې د 45 او د 50 تر ټولو لوی مشترک قاسم کوم یو دی ځوابونه یې درکړي ای 4 بي شپږ سی هیڅ کوم اوس به موږ پیدا کړو چې د کوم ځواب سم یا صحیح ځواب دی 50 به تجزیه کړو په اولیا اعدادو یې جفت اول 2 نیسو 4 په 2 کې کی 4 په 2 په 2 کې کی 2 په 2 کې کی 4 یو باقی کی د شپږو ترڅنګ چې راشي 14 کی 8 په 2 کې کی 14 بیا جفت بیا 2 نیسو یو په 2 کې 2 4 په 2 کې 8 بیا جفت 2 نیسو او په 2 کې کی 14 بیا اولی عدد په خپل نیسو یو په 2 کې موږ پیدا کړل چې شپږ 50 مساوي کی په 2 په توان د 1 2 3 ضرب او تنها یو دی په خپل نیسو اوس به 45 تجزیه کو 45 اول عدد یې د طاق دی په 2 نه کیږي نو ګورو چې په 3 کې کنه کې 54 کې نه په 3 قابل د تقسیم دی 3 نیسو یو په 3 کې 3 دلته یو پاتې کې 15 کې 15 په 3 کې څو کې 15 بیا دلته د په 3 قابل د تقسیم دی 3 نیسو 15 په 3 کې 15 کې 15 اولیا د په خپل نیسو یو 15 اوس مو پیدا کړل چې 45 مساوي دی په 3 په توان د 2 ضرب 5 اوس ګورو چې دغه قسمت د قاسمونه او دغه قاسمونه مشترک عدد په خپل ځان کې لري
که یې نه لري. دلته 2 دي، دلته 2 نشته. دلته 7 دي، دلته 7 نشته. دلته 3 دي، 5 دي، دلته نشته. نو د موږ تاسو سم ځواب یا صحیح ځواب کوم ځواب دی؟ سی دی. هیڅ کوم. هیڅ یو یې دا دواړه عدد چې 45 او 56 دي کوم مشترک قاسم یو د بل سره نه لري. اوس به راشو درېیمې پوښتنې ته. درېیمه پوښتنه کې ویلي د لاندې عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ. البته تجزیه په وسیله. دلته څو جزا یې درکړي؟ A, B, C, D جزونه یې درکړي. خو زه به د دې 4 جزو نه 2 جزا درته حل کړم، 2 جزا نور یې تاسو حل کړئ. لومړی جز به زه د A درته حل کړم. 48 او د 8 مشترک قاسم به تر ټولو لوی مشترک قاسم به پیدا کړو. دا لومړی عدد جفت یې په 2 به یې تجزیه کړو. 2 به ونیسو. 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8. بیا به 2 ونیسو جفت یې 2 2، 2 په 2 کې 4. بیا جفت یې 2 نیسو. 6 په 2 کې 12. بیا جفت یې 2 نیسو. 3 په 2 کې 6. 3 عدد اولیه دی یا لومړنی عدد دی. 1 په 3 کې 3. موږ پیدا کړل چې 48 مساوي دی په 2 په توان دی 1 2 3 4 ضرب په 2 ضرب په 3. اوس به 8 به تجزیه کړو. لومړی عدد جفت 2 نیسو. 3 په 2 کې 6. یو دلته واقع کی ته څنګه 18 کې 9 په 2 کې 18. اوس ګورو چې 9 او 3 12 کې 3 قابل د تجزیه دی. 1 په 3 کې 3 او 3 په 3 کې څو کې 3 په 3 کې 9. موږ تاسو پیدا کړل 14 عدد اولیه دی. 1 په 14 کې 14. موږ تاسو پیدا کړل چې 8 او یا مساوي کی په 2 ضرب په 3 ضرب په 2 ضرب په 14. اوس ګورو چې د دوی ترمنځ مشترک قاسم تر ټولو لوی مشترک قاسم څو دی؟ دلته 2 لرو. دلته 2 په توان د 4 لرو. 2 طاقت یې وړ دی. 2 نیسو. ضرب دلته 3 لرو. دلته هم 3 لرو. نو یو یې نیسو. د دوړ طاقتونه مساوي دي. دلته 14 لرو. دلته 14 نه لرو. نو 2 ضرب په 3 کې 6 او 6 څه دي؟ 6 تر ټولو لوی مشترک قاسم د کومو عددو شو؟ د 48 او 8. بل جز ته راشو. بل جز یې دی چې ما د ډي جز درته نیولی. A او ډي ما درته حل کړي او B او C به تاسو حل کړئ. د ډي په جز کې 18 او 25 او 15 درکړي. د 2 تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړو. 18 جفت عدد دی. 2 نیسو. 9 په 2 کې 18. اوس د طاقت عدد دی. 3 نیسو. 3 په 3 کې 9. 3 عدد اولیه دی. 1 په 3 کې 3. موږ پیدا کړل چې 18 مساوي دی په 2 ضرب په 3 په توان د څو؟ 3 په توان د 2 واره ضرب شوي. اوس 25 په 2 نه دی قابل د تقسیم. په 3 نه دی قابل تقسیم. 15 نیسو. 15 په 5 کې 25. 15 عدد اولیه دی. 15 1 15 15. 25 مساوي شول په 15 توان دی 2. اوس 15 ګورو. 15 هم په 2 قابل د تجزیه نه دی. په 3 هم نه دی. نو 15 یې نیسو. 9 په 5 کې 15. 9 اولیه عدد دی. 1 15 هم پیدا کړل مساوي دی په 15 ضرب په 9. اوس دلته مشترک قاسمونه تاسو پیدا کړل. دلته 2 لرئ. دلته یې نه لرئ. دلته یې نه لرئ. دلته 3 لرئ. دلته یې نه لرئ. دلته یې نه لرئ. مګر د دغو دواړو عددونو د 25 او د 15 ترمنځ قاسمونه مشترک شته.
چې 15 په توان د 2 دی 15 په توان د 1 دی خپله 15 نیسو او 9 دلته شته دلته نشته دلته لیکو چې 15 تر ټولو لوی قاسم مشترک د 25 او 15 دی مګر د 18 سره دوی کوم مشترک قاسم نه لري بل سوال دی څلورم د تجزیه په وسیله تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ دلته څو جزای درکړي A دی B دی C او D دی ما درته اول د C جز نیولی او بیا مې د D جز نیولی C او D زه درته حل کوم او A او B به تاسو حل کړئ دلته مې ختم د یاده وتلی چې درته وباسم موږ به لومړی 24 اتیا تجزیه کړو 24 په دریو قابل د تجزیه دی په دوو نه دی نه په دریو کې کی 24 بیا په دریو قابل د تجزیه دی درې په دریو کې کی نه بیا درې عدد اولیه دی یو په دریو کې درې موږ پیدا کړل چې 24 مساوي دی په درې په توان دی څو درې اوس څلور اتیا جفت دی په دوی نیسو څلور په دوو کې اته دو په دوو کې څلور بیا دوه نیسو دوه په دوو کې څلور یو په دوو کې دوه اوس د تاق شا درې نیسو اوه په دریو کې یوشت کې اوه اولیه دی اوه یو اوه مساوي کی په اته څلور اتیا مساوي کی په دوه په توان د دوو ضرب په دریو ضرب په څو ضرب په اوه اوس ګورو د دې ترمنځ مشترک عدد قاسمو کې وجود لري دلته دوه شته دلته نشته دلته اوه شته دلته نشته مګر درې په دواړو کې شته دلته درې په توان د درې دی دلته درې نو درې اورترین قاسم درې دی اورترین طاقت درې دی دلته لیکو چې درې تر ټولو لوی قاسم مشترک د 28 او څلور اتیا دی عدد او د ډي جز به حل کړو د ډي جز یې شپږ دېرش او شپېته دي دا جفت په دوی نیسو یو په دوو کې دوه اته په دوو کې شپاړس بیا دوه نیسو نه په دوو کې اتلس بیا درې نیسو درې په دریو کې نه درې نیسو یو درې شپږ دېرش مساوي کی په دوه په توان د دوو ضرب په درې په توان د دوو ښه اوس به شپېته تجزیه کړو شپېتم جفتي صفر دی په دوو کې درې په دوو کې شپږ کې صفر کته کې وو بیا په دوو کې صفر دی یو دوه دوه پنځه په دوو کې لس دا ځلې په دریو کې پنځه په دریو کې پنځلس پنځه اولیه ده یو پنځه نو د دو شپېته مساوي شو په دوه په توان د دوو ضرب په دریو او ضرب په پنځو اوس ګورو د دوی ترمنځ کوم عدد مشترک دي دا له دوه په توان د دوو لیرو دلته هم دوه په توان د دوو لیرو دلته درې په توان د دوو لیرو دلته څو لیرو درې په یوه توان لیرو یعنې دا کم دی او دلته پنځه لیرو دلته نه لیرو نو د موږ تاسو مشترک تر ټولو لوی مشترک قاسم څو شو دوه په توان د دوو ضرب په څو ضرب په درې که دا ضرب هم کړئ دوه په دوو کې څو کې څلور په دریو کې کی دولس تر ټولو لوی مشترک قاسم د کوم عددو شو د شپږ دېرش او شپېتو
او شپېتو. او د تاسو وروستۍ پوښتنه 15مه پوښتنه د 1240 تر ټولو لوی قاسم 1 2 3 یا 12 کوم یو دی؟ ځواب یې درکړی. دا به بیا هم تجزیه کړو. جفت یې په 2 قابل د تجزیې دی. 1 په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 بیا جفت یې 2 نیسو 6 په 2 کې 12 بیا جفت یې 2 نیسو 3 په 2 کې 6 بیا 3 اولیه ده د 1 په 3 کې 3 یعنی 24 مساوي شول په 2 په توان د 1 2 3 ضرب په 3. اوس به 12 تجزیه کړو. 2 شپږ په 2 کې 12 بیا په 2 جفتی شپږ 3 په 2 کې شپږ 3 عدد اولیه ده 1 په 3 کې 3 نو 12 مساوي کیږي په 2 په توان د 2 ضرب په څو ضرب په 3. اوس به وګورو کوم یو مشترک اعداد په قسمو کې وجود لري موجود دی. دلته 2 په توان د 2 دی 2 په توان د 3 دی. واضح خبر ده چې 2 په توان د 2 د 2 په توان د 3 نه کوچنی دی. موږ یې نیسو 2 په توان د 2 ضرب په 3 په دواړو کې شته او توان یې یو شان دی ضرب په 3 چې دا مساوي کیږي په څو 2 په 2 کې 2 2 4 ضرب په 3 مساوي تر ټولو لوی مشترک قاسم د کوم اعدادو دی؟ د 12 او 24 دی. ایله لرم دا درسم ښه زده شوی وي. دا درس د تجزیې په واسطه تر ټولو لوی قاسم پیدا کول او هغه جزونه چې پاتې شول د ځان سره یې حل کړئ. د خپلو ملګرو همصنفانو سره درس شریک کړئ. په مخامخه ښه وخت ښه ورځ ولرئ.